شهباز شریف د پاکستان د اټومي وسلو ادارې بیړنۍ غونډه راوغوښته. اسلام آباد وایي چې هندوستان د افغانستان په ګډون د پاکستان پر 3 هوایي اډو توغندي وتوغول. او وروسته خبر ده چې د پاکستان پوځ وایي چې د هند خلاف ځوابي اقدام یې پیل کړی دی. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. شهباز شریف د پاکستان د اټومي وسلو ادارې بیړنۍ غونډه راغوښتې ده. پاکستاني رسنۍ وایي چې د هندوستان لخوا رسماً د دغه هیواد پر نظامي هوایي اډو تر بریدونو وروسته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ملي قوماندې ادارې بیړنۍ غونډه بللې ده. د پاکستان د اټومي وسلو او مهماتو ټول واک او اختیار له همدې ادارې سره دی. هاخوا د هندوستان لخوا په بلاستیک توغندي په راولپنډۍ کې د پاکستان د اټومي څېړنو پر یو مرکز د برید خبرونه خپاره شوي دي. او وروسته خبر ده چې اسلام آباد وایي چې هندوستان د افغانستان په ګډون د پاکستان پر 3 هوایي اډو توغندي وتوغول. د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ پر دوام د پاکستان پوځ ویاند وایي چې هندوستان د افغانستان په ګډون د پاکستان په مرکزي ښارونو کې 3 پوځي هوایي اډې په نښه کړي دي. د پاکستان پوځ وایي چې څو شېبې وړاندې د هندوستان هوایي ځواکونو د هوا له لارې په پاکستان کې دننه د نورخان اډه، د پاکستان هوایي ځواکونو اډه او د دغه هیواد د ځواکونو اړوند مرید اډه په نښه کړي دي. او وروسته خبر ده چې د پاکستان پوځ وایي چې د هندوستان خلاف ځوابي اقدام پیل شوی دی. د پاکستان دولتي ټلویزیون او د پوځ د عامه اړیکو دفتر ادعا کړې چې دغه هیواد د هندوستان د وروستیو بریدونو په وړاندې متقابل اقدام پیل کړی دی. د پاکستان پوځ خپلو ځوابي ګامونو ته د پیاوړي بنسټ یا عملیاتو نوم ورکړی. ISPR او د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي چې د دوی په ځوابي اقداماتو کې د بټن ګوټ او ادمپور پوځي اډو په ګډون د هند بېلابېلې پوځي اهداف نښه شوي دي. د پاکستان پوځ تر دې مخکې ویلي و چې هندوستان یې پر 3 هوایي اډو توغندي بریدونه کړي دي.